أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ 9 آیات. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دا 9 نمبر آیات سے د دې منافقانو په زړونو کې مرض دی، بیماری ده. فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې مرض دی. مرض هغه حالت ته ویلی شي چې د بدن ته پیښیږي او بدن د اعتدال او برابر حالت نه وباسي، کمزوري کی او کله کله مرګ ته ورسوي. د دې اطلاق مجازن په نفسانی عوارض و بیمارو باندې هم کېږي، لکه جهل، حسد، د عقیدې خرابي. څنګه چې د بدن مرض بدن د اعتدال نه وباسي او په مزه مزه هلاکت ته بوځي او بدن ودې او ترقۍ ته نه پرېږدي، نو دغه شانتې نفسانی بیماری انسان د فضایلو او مرتبو ترقی ته نه پرېږدي او په مزه مزه انسان ابدي هلاکت ته بوځي. نو دا منافقان د نفسانی خواهشاتو په ډېر خراب حالت کې مبتلا وو. جهالت، حسد، کفر، بد عقیده د دوی په رګ رګ کې پرته وه. د پیغمبر علیه السلام روزانه مقبولیت د مؤمنانو زیاتېدل د دوی دپاره د حسد او د کینې سبب. دوی ته چې کومه سرداري میلو وه هغه ورځ په ورځ ختمېده، نو د دوی په دې زړونو باندې هر وخت تکلیف. د قرآن پاک غوندې عظیم الشان کتاب دوی د خپلو بیمارو علاج ونه ګرځو. قرآن مجید سره او دین سره دوی حسد او عناد کو، د دین نه نفرت کو، هغه پرې نه کو. نو د قرآن مجید په ذریعه د خپلو زړونو د بیمارو علاج یې ونه کړو او مقابله یې شروع کړله. نو فزادهم الله مرضا، الله د دوی د زړه دا بیماري نور هم زیاته کړه. نو دا یو حقیقت دی چې څوک د خپلې بیمارۍ دپاره د یو ماهر او قابل ډاکټر د طرف نه تجویز شوې دوایي نه استعمالوي، بلکې د هغه دوایۍ سره
د ډاکټر سره او څوک چې د ډاکټر په علاج کې شوي له هغوی سره دښمني کوي نو بیا د ده دا بیماري له علاج حده پورې ورسېږي او دی هلاک شي. نو دغه شانتې حسد کوونکی انسان د زړه په سوځېدو په تکلیف کې مبتلا وي او بیا چې چا سره حسد یې هغه ورځ په ورځ ترقي کوي عزت یې زیاتېږي دبدبه یې زیاتېږي او دی د خپلې بزدلۍ په وجه د خپل زړه د حسد او د درد او د سوځېدو اظهار هم نشي کولی. نو د روحاني بیمارۍ نه علاوه دا د ده د جسماني مرض سبب هم وګرځېږي. هلاکت طرف ته روان وي کمې پکې نه راځي. فی قلوبهم مرض د دې منافقانو په زړونو کې مرض دی فزادهم الله مرضا بس الله زیات که مرض دی ولهم عذاب علیم او دوی لپاره دردناک عذاب دی ولهم عذاب علیم د دوی لپاره دردناک عذاب دی بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ وایي. د منافقانو دروغ دا و چې دوی په ظاهر کې د ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر دعوی لرله او په زړه کې د دې مخالف وو. نو چې د خولې خبره د زړه سره برابر نه وي او د هغې مخالفه وي نو دې ته دروغ وایي او دروغ جرم عظیم دی. د دردناک عذاب سزا په حقیقت کې د دوی لپاره هم د دوی د دې منافقانه کردار په وجه وه او عام طور باندې دروغ اگر چې عظیم جرم او ګناه کبیره ده مگر دا سزا د هغې په وجه نه ده اگر چې دروغ ویل یو داسې جرم دی چې انسان بالآخر په نفاق کې مبتلا کوي او دلته منافقان هم د دروغو د عادت د وجې نه د کفر او نفاق حد ته ورسېدل نو په حقیقت کې هم دا دروغ ویل د ټولو خرابو جرړه او بنیاد شو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ هر کله چې دوی ته وویل شي چې فساد مه کوئ په ځمکه کې قالوا انما نحن مصلحون نو دوی وایي بېشکه موږ مصلحون اصلاح کوونکي یو. فساد او اصلاح دوه لفظونه دي او د یو بل ضد او مخالف راځي. فساد د ښه او برابر حالت نه خراب او نامناسب حالت ته اورېدلو ته ویل شي او صلاح ښه او برابر او معتدل حالت ته ویل شي. نو د لا تفسدوا فی الارض معنا دا لا تفعلوا ما يؤدي الى الفساد هغه کار مه کوئ چې د هغې نه فساد او خرابي پیدا کېږي. نو فساد کفر او د ګناه کارونه چې د دې منافقانو نه به کېدل نو دوی ته د دې وینا چې فساد مه کوئ دا مطلب دی چې کفر او د خدای د حکمونو مخالفت په ځمکه کې مه کوئ. لا تعثوا فی الارض په ځمکه کې فساد مه کوئ نافرماني مه کوئ. وكان فسادهم ذلك معصية الله تعالى د خدای د حکمونو مخالفت او نافرماني مه کوئ او فساد هم دغه شی دی
چې د خدای د حکم مخالفت وشي. وكان فسادهم ذلك معصية الله، فساد بدقة نافرماني ده الله وعلا. لأنهم من عصى الله في الأرض، ځکه چې چا په نافرماني وکړله د الله په دې ځمکه کې د الله د حکم خلاف کار وأمر بمعصيته، وبل ته د نافرمانۍ حکم وکړ، فقد أفسد في الأرض، نو ده په ځمکه کې فساد وکړ. لأن صلاح الأرض والسماء بطاعته، ځکه د ځمکې او د اسمان صلاح دا په طاعت د الله کې ده. نو دې منافقانو فساد کو په مختلفو طریقو یې کو، نو الله ورته حکم وکړ چې فساد مه کوئ، لا تفسدوا في الأرض. د فساد مختلف طریقې وي. نو یوه طریقې دا وه چې په ظاهره باندې بدي د پیغمبر علیه السلام او د مؤمنانو په مخ کې د ایمان بالله، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت دعوه کوله، او د زړه نه به یې په صحیح معنو کې د دې عقیده نه لرله، صرف د دوکې په غرض او مؤمنانو په منځ کې د نقصان رسولو په غرض او د دې په منځ کې اختلافات او تفرقې او جنګ جګړې پیدا کولو په غرض ځان یې ایماندار ښکاره کړ. نو دا تش په خولې کلمه ویل مؤمنانو دپاره باعث د ضرر او د تکلیف و. نو د دې فساد بیان الله صورت منافقون کې آیت نمبر 1 2 3 کې کړی دی. کله به د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ډېرې ښکلې ښکلې ډولۍ خبرې کولې. د پیغمبر علیه السلام په مخ کې به یې خوشامندې کولې او په خپل اخلاص او باطني عقیدت او محبت باندې به یې قسمونه خوړل او شا په شا به د پیغمبر علیه السلام او د مؤمنانو خلاف د جنګ جګړو فضا جوړوله. او راړن کله چې د پیغمبر علیه السلام مجلس ته به لاړل نو د فساد تدبیرونه به یې کول، چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه به بهر لاړلو نو بیا به یې د فساد تدبیر کو، د خلکو فصلونه هغه به یې خرابول، د خلکو څاروي هغه به یې پسوره وال، د خدای نه د یرې اختیارولو په ځای جاهلانه غرور او تکبر به یې کو. دا بل څوک کولی شي دا د مسلمانانو تیار فصل به یې وسوځو، څاروي به ولادو هغه یې پسوره ووال، که چا به پرې خدای نه ویرېږه دا زه یو ځوان یم چې زه داسې کولی شم، بل څوک کولی شي. نو د سورت بقره آیت نمبر 204 205 206 کې دا خبره خدای ذکر کړي چې منافقان داسې کوي. پیغمبر علیه السلام ته خو دې پسې خبرې کوي، ځان شم او قربان شم او چې ته نو بس وخت را باندې نه تېرېږي، چې مجلس نه به ووتل د مسلمانانو ته به یې نقصان رسوي. که چا به ورته خدای نه ویرېږه دا زه یو ځوان یم چې داسې کوي، بل څوک کولی شي. کله به دوی داسې کول چې د پیغمبر علیه السلام په حق کې ګستاخي به یې کوله، د الله خبرو کې به یې تحریف او تبدیل کو، دین کې به یې عیبونه رایستل، دا هم د دوی فساد و. او د دې بیان سورت نساء آیت نمبر 46 سورة فتح آیت نمبر 15 کې دا بیان شوی. او کله به فساد په دې طریقه کوو چې د الله او د رسول د قانون په ځای به شیطاني قانون باندې فیصلې کولې او د الله او د الله د رسول د حکمونو نه به راوګرداني کوله. د دې بیان سورت نساء آیت نمبر 60 نه 63 پورې شوی دی او د سورت نور په 48 نمبر آیات کې شوی دی. د دې نه لوی فساد بل نشي کېدی چې د انسان قانون واغېستلی شي او د الله قانون پرېښودل شي. دا د ځانه جوړ کړی قانون په دې فضلي فیصلې په دې کې د خدای په قانون
کله به فساد په دې طریقه کوو چې د مسلمانانو خلاف د دروغو پراپګنډه به یې کوله او په دې به مسلمانان یرول او دباول دی دا حال سورة نساء آیت نمبر 83 او سورة احزاب آیت نمبر 7 کی بیان شوی او کله د فساد په دې طریقې کوو چې د دنیایي جاه و جلال په لالچ کې د کافرانو سره تعلقات یې مضبوطول او مسلمانانو پورې او پیغمبر علیه السلام پورې به یې ټوکې کولې او قرآن پورې به یې خندا کوله او که مؤمنانو ته د شکست او د ذلت انتظار به هم کوو او که مؤمنانو ته د فتح نصیب شوه نو بیا به د مؤمنانو سره ځان به یې یو ځای کړ او مال غنیمت کې به یې پیسه غوښته او که کافرانو ته به غلبه حاصله شوه نو بیا به یې کافرانو سره د خپل ملګرتیا اظهار وکړو کله به فساد په دې طریقه کوو چې د ایمان دعوې سره سره د زړه نه انکار دروغ وینا دروغ اورېدل نورو کافرانو ته د مسلمانانو د خبرو رسولو لپاره جاسوسي کول د خپلو خواهشاتو او طبیعتونو موافق اسلامي حکمونه منل او د خواهش نه خلاف اسلامي حکمونو نه انکار کول حرام خوړل بې انصافي کول دا د دې کافرانو منافقانو عادت او په دې طریقه به فساد کوو کله به فساد په دې طریقه کوو چې پیغمبر علیه السلام به مال غنیمت تقسیمو یا به صدقات تقسیمول او دې ته به څه میلول شي یا به کم میلو شي نو پیغمبر علیه السلام انصاف ونه کړ برابر تقسیم یې ونه کړ دا قسمه طریقې دا فساد و د دې خلکو او کله د جهاد په دې فساد په دې طریقه باندې کوو چې دوی به مسلمانانو سره په سفر روان وي یو جهاد لا نو په لاره کې به پیغمبر علیه السلام پورې ټوکې ټپاقې کولې مؤمنانو پورې به یې داسې خندا مسخرې کولې نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخانه کلمات ویل یا مسلمانانو پورې خندا کول که چا به پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړو او بیا د دې نه تپوس دا خبره وکړي د الله محبوب ډېر لوی سفر من سفر دا لارم لنډوله او ګپ شپ هم لګو په لاره به مشغولېږو نه څه به وایو نه نو موږ داسې ګپ شپ لګو مشغولتیا په طور همدا خبرې کولې مقصد همدا نه چې الله او الله رسول او مؤمنانو پورې ټوکې کړي ښه په الله او په رسول پورې ټوکې کوي نور څوک د ټوکو میلو نه شي سورت توبہ آیت نمبر 64-65 کی دا خبر ذکر دا او د فساد یو بل طریقه د دوی دا وه چې د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو په حق کې د تکلیف او مصیبت رسولو انتظار کړو دا به یې خواهش چې کله به مسلمانانو ته څه سختي او تکلیف ورسېږي او کله به یې داسې کول چې د مؤمنانو په منځ کې تفرقه پیدا کول جدایي راوستل د دې لپاره مسجد ضرار یې جوړو چې د جومات په نوم باندې به ابادي وکړو او د دې جومات د نوم نه به بیا موږ مسلمانانو ته نقصان رسوو مسجد ضرار سورت توبه کې آیت نمبر 107 نه 110 پورې آیاتونو کې د دوی دا خباثت هم ذکر شوی دی چې دوی فساد کوي د مسلمانانو په منځ کې او کله به فساد په دې طریقه کوو چې د مسلمانانو په منځ کې تردد
او پریشانی او بزدلی پیدا کولو دپاره دی غلطې خبرې خورولې. مؤمنان دی د جهاد نه پاتې کول او وروسته کول او د کافرو د طرف نه د مؤمنانو خلاف فتنه فساد پیدا کولو دپاره دی خفیه طریقو باندې پوره حساب شته. نو په مختلف طریقو دوی فسادونه کول. نو الله پاک حکم وکړو چې فساد مه کوئ. پیغمبر علیه السلام سره مخامخ داسې خبرې کولې چې د هغې به دوه مطلب و، لکه راعنا زمونږ لږ خیال وساته خبره بیا وکړه، دوی به یې راعینا ای زمونږ ګډبا، یا دویمه معنی ده ای زمونږ بېوقوفه. بیا د یې خندلې مخامخ به پورې خاندي ټوکې به پورې کوو، نه پوهېږي دا څنګه پیغمبر دی. دا هم فساد و. کله به پیغمبر علیه السلام تو السلام علیکم، دا السلام علیکم په ډېر السلام علیکم دی. نو الله وی فساد مه کوئ، لا تفسدوا فی الارض، فساد مه کوئ په ځمکه کې. نو دوی به وایي چې انما نحن مصلحون، من خو اصلاح کوونکي یو، فساد نه کوو او اصلاح کوو. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وانما نحن مصلحون، اصلاح کوونکي خدای وایي همدا فسادیان دي، اصلاح والا دي. انما نحن مصلحون څه مطلب؟ د پیغمبر علیه السلام د دین د خبرو شروع کېدو نه مخکې دا ټول کلي یو بل سره یو اتفاق و، او چې دا نوې خبرې شروع شوي دي نو رور د روره جدا او دوی د پلاره جدا. نو موږ غواړو چې هغه پخواني ورورولي بیا راشي، موږ اصلاح غواړو، هغه زاړه تعلقات بیا برقرار شي، صلح کل غواړو. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. په حقیقت کې اصلاح خو دا وه چې دین اسلام د دنیا په ټولو دینونو باندې غالب شي، د الله په ځمکه د الله قانون نافذ شي او تمام فیصلې د الله او د الله د رسول د حکم مطابق وشي. دغه ته اصلاح وایي. اوس د دې خبرې خلاف دوی وایي چې هغه زوړ کفر بیا راشي، نو دا خو اصلاح نه ده، دقه فساد دی. ولكن لا يشعرون، دې کې شعور نشته. تفسیر ابن کثیر لیکي الا ان هذا الذي يعتمدونه ويزعمون انه اصلاح، خبردار هغه چې دوی په اعتماد کوي او ګمان کوي چې دا اصلاح ده، هو عین الفساد، همدقه فساد دی. ولكن من جهلهم لا يشعرون، لیکن دوی د خپل جهالت د وجې نه پوهېږي بکونه فسادا چې دا فساد دی، دا فسادیان دي. فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې مرض دی د نفاق، فزادهم الله مرضا، پس زیات کړه الله پاک د دوی دا مرض. ولهم عذاب علیم، او د دوی دپاره عذاب دردناک بما کانوا یکذبون، په سبب د دروغ ویلو د دوی. واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، هر کله چې وویلي شي دوی ته چې تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالوا انما نحن مصلحون، نو دوی وایي بېشکه موږ اصلاح کوونکي یو. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا خبردار انهم هم المفسدون،
बेशक भी फसाद को उनकी फसादियान भी वलाकिन ला यशऊरून लेकिन भी न पोएगी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना अल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार बिरहमतिका या अरहमर